देखिए हमने 50 साल रखा, 50 साल आप भी रख लें। यहाँ से टिश्यू पेपर तक तो हमारा जाता है। जिस जज्बे के साथ अफगानिस्तानी खिलाड़ी खेले कल वो काबिल तारीफ है। ये तो شعیب اختر افغانانو ته نهایت زیات سپکاوی کړی، خو هندي خبریال د افغانستان په ملاتړ زبردست ځوابونه ورکړي. آیا پاکستانیان د افغانانو دوست کیدای شي؟ جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. شعیب اختر چې د یوې هندي رسنۍ سره یې مرکه کوله، د ګستاخ آصف د کړې ګستاخۍ د ملاتړ او ستاینې ترڅنګ ټول افغان ولس ته داسې سپکاوی وکړ چې تاریخ به یې کله هم هیر نه کړي. دی وایي افغانان ټول دلته پېښور کې پراته دي. نطاق ورته کړی چې هغوی په ډهلي کې هم شته او د هند ټول ایالتونه یې خدمت کې دي. شعیب اختر وایي چې موږ 50 کاله وساتل، تاسې یې هم 50 کاله وساتئ. خدای ونه ویل چې افغانستان کې د جګړې او همدارنګه د همدې مهاجرینو له امله پاکستان لسګونه میلیارډ ډالره ترلاسه کړل او حتی د اتوم بم خاوندان شول. دی وایي د افغانستان د تشناب کاغذ لا له پاکستانه ځي. نطاق ورته کړه چې افغانستان لوبغاړي باید وستایل شي چې زبردسته لوبه یې وکړه، د لږ هدف څخه یې څنګه دفاع کوله او پاکستانیانو کې یې وینې وچې کړې. دی ورته وایي هغه څه کوي مهمه دا ده چې افغانستان کله هم زموږ څخه نه ده ګټلې. خبریال ورته وایي تاسو هم 25 کاله نړیوال جامونو کې له هند څخه کومه لوبه نه وه ګټلې، بالاخره مو وګټله، افغان لوبډله به هم یو وخت له تاسو وګټي. خبریال ورته وایي فرید ملک هغه کار وکړ چې تا خپل وخت کې هر لوبغاړي سره کول. آیا پر تا چا بیټ پورته کړی و؟ ته ولې د آصف علي د یاد غیر قانوني کار ته ملاتړ ورکوي؟ دې سره شعیب اختر بې ځوابه شي. اخر کې شعیب اختر هندي خبریال ته وایي چې افغانان زموږ ورونه دي، تاسو ته غرض نشته. خبریال ورته وایي دا څنګه ورور دی چې ورته پیغورونه ورکوي او احسان پرې اچوي؟ زه حیران یم چې ځینې انسانان د وجدان په نامه هیڅ څه شی نه پیژني. خو د شعیب دا پیغورونه باید موږ ته تاریخي درس شي، کنه هره ورځ به د دې نه انسانانو پیغورونه تحمل کوو. اما دې مسلکي خبریال ورته سخت ثابت په مالګه کړل.